انتشار الاسلام في ارجاء الارض، عام ازمکه باندې به اسلام خور شي. حدیث کې درځي امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام ابن حبان، امام طبرانی، حاکم دې ټولو دا روایت راوړی دی د مقداد بن الاسود رضی الله عنه. وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. وی د ځمکې په دې مخ به داسې کور پاتې نشي، که هغه کور د خټې نه دی او که د ګټې نه جوړ دی او که د سیمټو نه جوړ دی او که د وړۍ نه جوړ دی او که خیمه ده او که وختي تور دی او که هر شی دی، مګر اسلام به ورته داخلېږي. یا به عزت ملاویږي دې کس ته چې اسلام قبول کړي، عزتمند شو، او یا به پې ذلت راځي خو اسلام به رسي. ذکر بل حدیث کی دی امام احمد، امام طبرانی، امام بیحقی راوڑے تمیم الداری رضی اللہ عنہ روایت تے، وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لیبلغن هذا الامر ما بلغ اللیل والنهار. دا اسلام دا خبر با دومره خوریږي لکه څنګه چې شپه او ورځ خوره شوې ده. نو شپه او ورځ خو په ټوله دنیا ده، دغه شان به د اسلام الله په ټوله دنیا کې خوروي. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. او دسی کور به پاتې نشي په دنیا کې چې هغې ته اسلام نه ورغلی، چې چا قبول کو عزتمند شو، چې چا قبول نه کو هغه به ذلیله شي. یو حدیث ته ډېر ناشنا امام طبرانی راوړی دی، عباس رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی دا، یظهر هذا الدین، دا دین با اللہ رخکاره کوي، دا دین با اللہ زورور کوي، دا دین با اللہ خوری، حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله. دا دین با دومره خور شي چې په دریابونو باندې به واوړي. لری لری کم ملکونه چې دي په هغه وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبره کوله خو اسلام په دې نږدې علاقو کې و، نو لری لری د دریابونو نه به واوړي، د انګریزانو ته او د ملکونو ته او د ټولو ته به ورسي. نو یو سړی وایي چې ولې داسې شوې ده سو او دقه شان شوې ده، ځکه موږ چې دا کم نخی کمی نخی بیانو دا آغا نخی بیانو چی دا رخکاره شوی دی. دی حدیثونو کی سوچو کا او حالاتو کی سوچو کا اسلام پا زور و شور سر خوریگی، کاغا دا زمکی مشرق دا و که دا زمکی مغرب دی. تاریخ اوچت کا حالاتو گورا چې د اسلام څه وخته پورې کمزور او بیا الله سبحانه وتعالی څنګه خور کو په خلکو کې، تر دې چې غرب والا انګریزان هغوی په خپلو میټینګونو کې او مشورو کې دا یو اهم پوینټ دی چې د اسلام دا خورېده د دې مخنیوی څنګه وکړو. ځکه هغوی دا وایي چې زمونږ ثقافت او زمونږ ملکونه او زمونږ دا بچیانې چې به زمونږ نه ځي، نو د هغې هم دقه وجه ده چې د اسلام به دلته راځي. نو هغوی زمونږ پیشانودنې دي، لکه موږ خو زمونږ سره خو یو څو غمه دي، خېټه ډکه که مزدوري وکړه دیاړي ده. نور دې نه دی خبر هم نه دی چې اسلام څومره خور شوی دی، څومره نه دی خور شوی، مسلمانان کمزوري دي که زورور دي، مسلمانانو سره چا زیاتې وکړو، ظلم وکړو، راشي دعا ورته وکړه. نه نه نه، دې غریب سره دا غم دی چې څو ریاله یې وګټل دې میاشت کې.
دې غریب سره دا غم دی چې کلي ته به کلی ځي او ښځه به کلی نی او شهوت به څنګه پوره کوي دا د کمزورو او د وړو خلکو سوچونه دي او د غټو خلکو او د درنو او د اوچتو مؤمنانو سوچ هغه اوچتي د عام مسلمانانو په باره کې سوچ حدیث کې راځي کنه چې المؤمن للمؤمن کالبنیان مؤمن د مؤمن د پاره د یو دیوال حیثیت لري چې یو خښته لري کې ټول دیوال خرابي منګه دا وایو په بل ځای کې د ظلم کېږي بل ځای کې د مسلمان تباہ و برباد شي خو چې زه ښه یم داسې نه که نه چې ما ته امن یو ډوډۍ میلاویږي او دیاړۍ له ځو کار له ځو بس ته خو لا دا وایې چې د بل ځي د مسلمان سره دې سوچي د دې ځوان شی سره کټ خوا کې چې د کوم مسلمان کټ پروت دی د سره د هغه سوچ نشته دا مسلمان ورور د ډېر وخت نه کار نه یې تللی دلته څه کار وګوره نه دا مسلمان غریب بیمار دی کلي ته تلل غواړي دلته څه ټکټ کې مرسته کول غواړي نه مړه درکوم پاتې لا دا چې رور غم خپل رور چې د مور پلار نه پیدا وي د هغه سره هم بغض او حسد کوي که دیم چېرته پسې سخته کې ونښلي نو ښه به خوشحاله شي چې په مسلمان باندې سخته ویني او په خپل باندې او په رور باندې به سخته ویني په هغه رور چې د مور پلار نه پیدا دی په هغې باندې هم خوشحالېږي دا مسلمان به تاله د نورو مسلمانانو څه به هم وکړي خو الحمدلله د الله دا دین داسې بېغیرتو ته او داسې بېایمانو ته ضرورت هم نه لري دین د الله زورور دی که څوک یې مرسته کوي او که څوک یې نه کوي که څوک د دې قافلې سره ملګری شو خپل عزت به جوړ کړي که څوک ملګری نه شو ځان به ذلیله کړي دا مه وایه که زه ومنو اسلام به مخکې ځي چېرته دا سوچ ونه کړي چې زه یې مه اسلام ترقي کوي نه ته دې د سره یې نه ستا په شان دې په لکاو د سره یې نه او دا دین به د الله زوروري صرف په کومه حساب چې ما کتلی دی په بعضو مجلو کې او د انټرنیټ په بعضو ویب سایټو کې صرف په امریکا کې څه د پاسه 2000 جوماتونه د مسلمانانو دي په برطانیه کې چې کله د اذان وخت شي د الله اکبر اذانونه به اوري د هر ځای نه مسلمانانو جوماتونه دومره ډېر شوي دي یوازې صرف په فرانس کې دننه څه د پاسه 1400 جوماتونه د مسلمانانو دي داسې ملکونه چې نوم به دې هم نه یې اورېدلی هلته هم د جوماتونو څه کمی نشته د مسلمانانو په ایټالیا کې دا بعض ملکونه ګورې په کفر کې ډېر سخت دي اجازتونه هم نه ورکوي د هغې باوجود الحمدلله هلته جوماتونه جوړ شوي دي اوس ایټالیا کې وګوره څه د پاسه 200 جوماتونه د مسلمانانو دي او ښه باقاعده په اخبارونو کې هغوی دا خبره ورکوي لکه مشهور اخبار دی د امریکې ټایم ورته وایي ټایم تاسو به لیدلی وي په هغې کې دا خبره لیکلې ده ښه باقاعده یو اخبار کې نشر کړې ده وي د اسلام دا نور به بیا یو پیر تیزیږي خو دې پیر له به هغه شان نیسم چې مخکې و ولې وایي مخکې به اسلام زورور کېدو د مشرق د طرف نه دا زموږ د ملکونه او د علاقې یادولې وایي دې پیر له به دې غرب نه مخکې کېږي غرب د هغوی د ملکونه دي مطلب دا دی چې د اسلام د انور پر روانو ورځو کې دا دغه انګریزان په خپله ګویي کوي وایي د اسلام د انور پر روانو ورځو کې په دې ملکونو کې به راښکاره کېږي دا لږ منع کړه مې پرېږده منع کړه نو دا د هغوی خپله ګویي ده چې دا نور به په کوم ځای کې راخیږي هم د دوی په دې ملکونو کې هغوی ته به خپله پته لګېدلې ده
د فرانس یو اخبار ما ته یو ملګري رالیږلی و چې په هغې کې ښه متخصص خلک هوښیار خلک پوه خلک هغوی دا خبره لیکلې ده وایي دا اسلام به زموږ چې څومره سوچ دی نو هغه وخت نږدې دی چې د اسلام به په ټوله دنیا کې عام کېږي سره د دې هغوی سره دا خبره کړې ده وایي سره د دې چې دا خلک یې کمزوري دي خو په دې دین کې وایي داسې طاقت پروت دی په دې اسلام کې چې دا به زورور کېږي کوم چې زموږ سوچ دی وایي یوازې په جرمن کې په یو کال کې دننه صرف دا د یو کال خبره ده په جرمن کې 80,000 نسخې د قرآن خرڅې شوي دي ترجمې والا همدې کافرانو اخیستي دي وایي موږ ګورو چې د قرآن څنګه کتاب دی 80,000 نسخې د ترجمه کړی شوي قرآن دا د انګریزانو اخیستي دي زمونږ هغه راشي یو لسو قرآنونو ته ضرورت وي څوک عربی خو ته نه معلوم چې یو لس قرآنونه وایي او بیا چې لاړ شي په دوی په عربو پسې به شروع کړي یاره منې پښتانه دینداره به منې د پښتنو دینداري نه ده دا به منې مضبوط خلک دي په دین باندې او د غرب په څوکه کې به د دوی په علاقه کې جومات جوړ شوی په هغې به د عربي نوم لیکلی شوی دا نه چې هلته ټول خلک غریبانان دي راشي داسې د ځمکو مالکان درته وښیم چې پوره کلي راویي دي خو بس دغه د الله د دین باندې چې خرچه راشي نو بیا ورته کله عرب یاد شي کله بل زما خوا ته یو راغلی تاسو دا قصه ما څو پیرې